افغان ځانګړو ځواکونو پر طالبانو خوبونه حرام کړي دي. افغان ځواکونو تازه چیرته عملیات کړي چې څومره طالبانو یې وژلي دي. جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. افغان ځواکونو هلمند کې 43 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د هلمند په نادعلي او ناوې ولسوالۍ کې د 601 شهره کنډک اړوند کمربندي سیمو کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې د یادې ډلې 33 تنه وژلي او 10 تنه نورې ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې په کونړ، غزني، کندهار، روزګان، زابل، فراه، هلمند، نیمروز او کندوز ولایتونو کې 221 طالبان وژلي دي او 88 نورې ټپیان کړي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 9 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي او کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت په بل راپور کې وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د کندهار په نیش، میوند او پنجوایي ولسوالیو کې د چڼهیزو عملیاتو په ترڅ کې 48 طالبان وژلي دي. په بل راپور کې بیا هم ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایی برید کړی دی چې په پایله کې 20 تنه وژل شوي دي او نورې ټپیان کړي دي. بلخوا په بل راپور کې بیا هم دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د بغلان په مرکزي پل خمري کې د چڼهیزو عملیاتو په ترڅ کې 6 طالبان وژلي دي او د مفتي عثمان په شمول 11 نور ټپیان کړي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.